یو ځل به عمري سوپر مارکیټ ګل مکۍ خو نن طوفان کړی طوفان راغلم به ګل مکۍ ګلشن ماینز په ښار کې فرانکفورت ته بیخي نږدې دی یو ځل به عمري سوپر مارکیټ ګل مکۍ خو نن طوفان کړی طوفان هر څه بس مفت بس راځي اوړی ته 0% په ټولو جامو باندې تخفیف لګولې ټول انګي بوټونه 0% پورې او عمري سوپر مارکیټ شه د اختر دراسېدو په مناسبت د وچې میوې باندې 10% تخفیف راځي زما سره پاش خالد صاحب بیا ساسي په درانه شو پړ کې عمري سوپر مارکیټ ته بیا راغلم دا څه چې د کمرې په مخ ګوري تلویزیون پردې په مخ ګوري ټول 10% ارزانه شوي صرف د روانې هفتې نه د اختر د اولې ورځې پورې د اختر نه وروسته بیا دا تخفیف نشته بیا به نور تخفیفونه درکوي نور رنګي بوټونه به درکوي چې دا هر څه دلته ګورئ که چایونه دي که میوهدانۍ دي که دیګونه دي که جوسري دي هر شی چې ستاسو مخ ته راځي دلته کافي تعداد باندې دا غټ غټ غوریګان دي تاسې کتلی شئ دلته دا مساله جات دي هر رقم مساله جات چې ستاسو په کار دي هر نوع وچه میوه تازه میوه ښایسته میوه د وطن میوه یوه دانه به پکې خرابه نه هر شی تاسو خو زونه ښایسته ښایسته میوهدانۍ ده وګوره دې ټولو باندې مکمل په دوکان باندې 10% تخفیف لګولی تاسو کولی شئ چې د عمري سوپر مارکیټ نه په ارزانه به یو تازه شی نه ترلاسه کوئ داسې پخوا سره پاس په دویم چت کې د دې ګل مکۍ کلیکشن دی چې هغې په ټولو جامو باندې تخفیف لګولی انګي بوټ کړي دي فقط راځئ او هسې هسې وړئ دا قیمت تاسې په کوچي بازار مینه بازار کې هم نشئ اخیستلی دې طرف ته راځو چې دلته څه شی دي مکمل لوبیا دي نخود دي وطني لوبیا شته دی پکې وطني جوار شته دی پکې وطني صابه هم پکې شته صابه د شوتلو صابه دا مه هېروئ شوتلو صابه واخلئ راشئ دلته وریجې پکې شته دی هر رقم وریجې غواړئ په ښه قیمتونو باندې بغیر د دې نه چې 10% تخفیف لري دې نور رنګي بوټونه هم د وریجې ورکړي دي وطن ګوړه پکې شته دی مخکې مې تاسو ته ښودلې وه فقط تازه د کامې ګوړه ده ګوره فقط د سانچوکو بیا پکې دی سانچوکو دونه ښایسته ګوره هر رقم بادام اته رقمه 9 رقمه بادام پکې شته دی کاجو پکې شته دی پستې پکې شته دی مرخڼۍ پکې شته دی جلغوزي تازه جلغوزي دا یو پاکټ والا چې یوه دانه پکې خراب وه بېرته یې راوړئ دا ټولې تخفیف کړي ټولې ارزانه کړي دي ټول فقط تاسې ورکوي فقط دوکان پې خالي کوي تازه مالونه را روان دي
محمدي صاحب تاسو پیژنئ دا د پاس ګلمکۍ کې ډېر ټاپ خیاط دی مخکې موږ تاسو ته ښودلي پاس به خیجو د نارینه او جامې دا مه هېروئ چې د مخکې مې ویلي وه چې هر رقم څوک فرمایش لري انشاءالله هغه به ورته اجرا کېږي هغه کولی شي او نن خو بیخي هسې هسې ورکوئ خلکو له بیخي ډېر رش دی په 20 او 50 شیرو باندې دونه رش دی چې بیخي او زما طرف نه 10% تاسو ته نور هم تخفیف دی یو څوک چې زما د چینل نوم اخلي او دې دوکان ته راځي 10% تخفیف دی ورته پاس هم درخیج محمدي صاحب ته وایي چې اوس که موږ دلته د مسؤلینو ولاړ فقط سلام کوو وعلیکم السلام ستړي مه شئ ستړي مه شئ جوړ په خیر صحت هم ښه دی دا وریجې اوس هم په تخفیف کې دي 499 دا آخري قیمت دی خو د اختر پورې که تاسو چېرته راځئ بیخي په ضمانت دی او دا زړې وریجې دي مخکې ماجي صاحب ویلي زړې وریجې دي که دومره اوږدې نه شي پخ کړي بېرته راوړي هغه به خیر دی موږ وخورو تاسو له به خپلې پیسې درکړي او د لارې کرایه هم درله درکوي په 499 عمري زړې وریجې دومره اوږدېږي که تاسو زموږ د چینل نه رالې خیر دی 10% تخفیف هم درکوي قدرمنو لیدونکو شیریات راغلی ځکه د اوړي موسم دی ګرمي ده نو کار دی چې سړی وکړي بیا وطني شیریات دی تیار جوړ شوی تیار د کامې نه راغوښتی دی په 2.99 قیمت دی که زموږ چینل راځي په 2.5 روپۍ او که غټه قوطۍ تاسو اخلئ دا په 8.99 باندې قیمت دی دا تاسو ته په 8 یورو باندې نو وطني شیریات لیکلی هم پرې دی او وطني شیریات دی دی په خپله مزدور مچیکو مې د دې په خوا کې دی ریښې منتوب لري تیار جوړ شوی منتو دی هغه خلک چې وخت نه لري چې جوړ یې کړي هغې لپاره تیار دی په قضیه کې ورواچوي او د منتو کیکونه هم دی ورسره شته دی کولی شي تیار منتو واخلئ منتو په څه دی وروره کا 5 روپۍ دی 5 یورو باندې دا دونه منتو 5 یورو والا کې دونه هم دله څوک درځي مکمل منتو دلته پروت دی دلته اولو منتوګان پراته دي دا څه کبابونه چې ترکي ګورئ که افغاني ګورئ دا هر څه چې دي سبزیجات پراته دي دلته دغه زموږ افغانان خو د سبزیجاتو ډېر شوقین دي په دې خانو کې د دې سره مختلف سبزیجات پراته دي او ډېر ارزانه دی په 3 روپۍ دی خو تاسو کولی شئ زما چینل طرف نه 2.5 روپۍ واخلئ دا په 3.99 دی په 2.99 دی هر یو کې به تاسو 1 روپۍ 2 روپۍ 5 روپۍ 4 روپۍ دی هر ځای کې تاسو ارزانه کېږي داسې پسې راځو چې نور شی لري وطنۍ لوبیا هم لري دلته تاسو ولیدلي نجرابي ده د نجراب لوبیا ده نجراب لوبیا خلک چې لوبیا خوري او لوبیا خوري هغوی پوهېږي چې د کوم دي لوبیا ښه ده نو دا د نجراب لوبیا ده اصلا ښه ده ښه لوبیا ده سلامونه مننه چې تر دې دمه ما ماتې وکړه ګلمکۍ کلیکشن دی یو ځل بیا موږ ته دعوت راکړو موږ بیا راغلي ستاسو فرمایشونه راغلي تاسو بیا یو غټ انډیګوډ راوړی دی غټ تخفیفونه هر رقم کمیسونه هر رقم جامې چې اخلي د اختره پورې یو ډېر غټ انډیګوډ لګولی که زما د چینل د ښکلا د لټون چینل لایک کومنټ سبسکرایب دا مه هېروئ دا ووایئ تاسو چې راشئ تاسو ته ګوره 10% نور تخفیف درکوي پنجابي کالي ګرد کالي مکسي کالي حجابونه افغاني کالي د غاړو د ډېرې بلا وتلې دي نومونه را نه راځي او دې خوا د بنګړي دي او کینګریز دي چې شی تاسو غواړئ ټول په دې دوکان کې پیدا کېږي خالي راشئ زموږ د چینل نوم ورته واخلئ خپله چینل ورسره ولووئ اخره کې 10% زموږ چینل په نوم ونه رسېږي
ماینز مه هېروئ یو ځل په ګوګل کې ورکړئ ګلمکۍ کلیکشن لاندې عمري سوپر مارکېټ هغې کې وچه تازه میوه ډېره خوندوره ډېره ښایسته میوه هر رقم د کور هر رقم وسایل مخامخ ورته یو رستوران هم جوړ کړی حلاله ډوډۍ ده پکې تاسو کولی شئ چې هملته ډوډۍ هم وکړئ جان کې خپله سودا هم واخلئ او خدای په امان خپل طرف ته لاړ افغاني کمیسونه په مختلفو غټو وړو سایزونو دا خو خاصه جامه ده د افغانستان دا خو مېرمنې ډېره خوښوي دا تاسو د غټ خود لپاره دا ډېرې درنې دي د هغې پکې اچولي دي او دې نه راوځي کمرمین کولی شي دې نه راواخلي چېرته موږ داسې راوباسو نو داسې یو به تاسو یو نمونه راوباسم ډېرې درنې جوړ کړي ځکه دې کې د روپۍ ډېرې دي دا ټول تخفیفونه جوړ کړي د اختر تخفیفونه دي داسې نه چې اختر نه وروسته راشي بیا دا تخفیفونه نشته دی دا فقط د اختر لپاره دا نیمګړو کېږي دا پاسته دغه هم تاسو ولیدل د ماشومانو لپاره رباني جامې دا هم شته دی مختلف سایزونو کې مختلفو رنګونو دغه کې کلاګانو کې دلته دا سپین کمیس دی او دې کې مختلف څه به دا اچولي دي 2 کیلو د داخل دا دوه دران د کمیسونه څنګه ګرځي او دا وایي چې دا غټ غټ کمیسونه راوړي دا درانې بلاګانې دي په نږدې ولې چې دا ګرځي حجابونه دلته شته مختلف حجابونه ښایسته حجابونه ټول رقم غټو خو دپاره وړو خو دپاره بیخي دا کمیسونه به تاسو نه لیدلي دا هم بیخي په نوي سیزونو کې دي نن سبا خو دا بیخي نوی ډیزاین دی نوی دی بیخي دې ګروپ ته مخامخ اوسئ سم یې وګورئ دا یو دوه رنګونه به درته مخامخ ډېر ښایسته دي ګرې جامې دي ښکلې جامې دي ځوان طبقې لپاره او اختره پورې دې قوي انجي بورډ لګولی کولی شي اختر پورې ځای استفاده وکړي دا د حجابونو رغایه ده دا لاره چې دا ټول حجابونه دي په دې کې کمل حجابونه دي کولی شئ د بچیانو لپاره وړو لپاره دغه حجابونه څه وسو او دې په دې کې واچو چې ورته ګډوډ نه کړو که دې ډېر ښایسته جوړ کړي دي نو دکان ماشاءالله ډېر ډک دی د اختر لپاره ډېر ډک کړی دی دوی موږ ته بلنه هم دې دپاره راکړه چې ټول هېوادوال خبر شي راشئ او خپل د خوښې جامې واخلئ دا ځان خو پېژنئ ستړي جوړ کړه د سید دکه ناصر خان عمري سوپر مارکېټ د هغې په دویم چت کې ګلمکۍ کلیکټ د جامو دوکان صحیح ده او اوس د دوکان مخامخ کې خپلو هېوادوالو په مخ باندې یو ښکلی رستورانت خلاص کړی دی مطلق حالات هم په ټوله کې د هغې ته ډېر زیات مشکل و چې څوک به راتلل ته سوداګانې به رسي او بیا یې غوښتل چې ډوډۍ مو وکړي ځکه ماشومان سره ښه ناصر خان ورکړو داخله خو دې پېژنې ناصر خان ناصر خان د دې مسؤل دی د عمري سوپر مارکېټ سره په دویم چت کې د ګلمکۍ اوس رستورانت یې څه نوم باندې رستوران د پیری پیری په نامه باندې پیری 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 ا دې کې څه شي دې کې موږ د فاست فود چرګان دي راځي فاست فود دی د کلتور ټول برګر د چرګانو دغه چرګان کباب کړي سره کړي هغه څه مکمل چاپ کنه کباب هم درلود سره کړي کبابونه هم درته حاله دي راځي ډوډۍ وروسته موږ چې کومه راځي وګورو دا د هیوادونو په مخه باندې او بالکل دا مارکیټ وسره حلال څوک چې سودا یا ته ما ته 10% ریپورټ درکړو کافي که رستورانت چا ډوډۍ خور 10% ته ورکولی داسې ده که نه ښه موږ د دې ډوډۍ ګورو د هغه سره چې څو رقمه ډوډۍ لري شل ناصر خان به موږ ته اشپزخانه وکړي
زه بالکل نه وي د نظافت د لحاظه خو اتفاق وکړي ځکه چې نه وي کم از کم یو کار خو غواړي چې خرید شي او هغې ته تاسو پرېږدئ سره د دې ډېر خوندور ډېر مزهدار واقعا ډېر اپلوکېدلو کو دا بازار چت ورته تازه دلته دا وګورئ بازار خوراک سړي ته سخت دی خو ما ته اسانه دی ځکه زه په چل پوهېږم داسې باید چل یاد همیشه به بازار په چل وکړي ځکه چې امونه څوک نه شي کولی داسې برګر هم نه شي کولی قدرمن هېوادوالو د خپرونې د پای شي کې ډېره زیاته مالګه خالي موټر ته جوړېږي خبرې په مخ کې ده پیغام دی اول خو ټولو هېوادوالو ته مخکې له مخکې نه د اختر مبارکي وایم او نور تاسو له هغه نه چې هر څوک راځي نو هغوی ټولو ته مو انشاءالله سره تخفیف ورکوو افغاني هر څه په راشي هر څه د روپیو په موټر کې هر رقم تعلیم پکار دی راسره سپارل نو د اختر لپاره چې هر رقم سودا پکار موږ سره موجود او تاسو هر څه وکړئ ډېره زیاته مالګه خوشحاله وه چې قدرمن سړی دا تخفیفونه د اختره پورې دي کوشش وکړئ چې اختر پورې استفاده وکړئ بیا چې زه خالص صاحب ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرې کوم په غږ مو سپارم لایک کومنټ او سبسکرایب مه هېروئ موږ ته کمنټونه ولیکئ ستاسو چې کوم ځای خوښ هلته موجود دی الله مو ورسره